افغانستان یو لرغونی هیواد دی چې له زرګونو کلونو راهیسې پکې بیلابیل قومونه د ورونو په څیر ژوند کوي. که څه هم له کلتوري پلوه په ټوله کې د افغانستان د ټولو قومونو وګړي د مشابهو دودونو او رسمونو درلودونکي دي، خو سره له دې هم د مختلفو سیمو اوسیدونکي ځینې داسې دودونه لري چې هغوی د نورو سیمو له اوسیدونکو بیلوي. د خولیو په سر کول یو له هغو دودونو ګڼل کېږي چې له مخې یې د افغانستان د مختلفو سیمو اوسیدونکي پیژندلی سو. لویه برخه افغانان له ډېرې پخوا زمانې راهیسې خولۍ په سر کوي. دا کار که له یوې خوا په کلیو او بانډو کې د کلتوري جبر په توګه کېږي، خو په ښارونو کې ګڼ شمېر خلک د فیشن لپاره خولۍ په سر کوي. یوازې په دومره توپیر چې د فیشن لپاره په سر کېدونکي خولۍ د نورو هغو په پرتله ګرانې پرېوځي. افغانستان کې خولۍ مختلف ډولونه او مختلف نومونه لري: کندهارۍ، مزارۍ، شینوارۍ، ازارګي، قراقل، ازبیکي او همداراز سپینې ساده خولۍ تر ټولو مشهورې هغې دي. که څه هم په تیرو څو کلونو کې د خولۍ د په سرولو دود کمرنګه سوی و، خو اوس یو ځل بیا د خولیو بازار ګرم سوی دی. مزارۍ خولۍ هم یو له هغه خولیو دی چې ډیر زیات مینوال لري او خلک یې له ځانګړو وطني جامو سره یو ځای اغوندي. کندهارۍ خولۍ هم له ډیر پخوا راهیسې ګڼ شمېر شوقیان درلودل. دا خولۍ تر ډیره په قیمتي او رنګارنګ غمۍ ښکلي کېږي چې اخیستل یې د هر چا د وس خبره نه وي. په وروستیو کې د دې خولیو کمبیه ډولونه هم بازار ته راغلي چې د غمیو پر ځای په ساده تارونو ښکلي سوي او ګڼ شمېر ځوانان یې ځکه خوښوي چې د اخیستلو لپاره یې پیسې موندلی سي. اټیوال وایي چې افغانستان کې د رژیم تر بدلون وروسته د دې ډول خولیو بازار سخت ګرم سوی دی. وایي دا خولۍ له چین، پاکستان او هند نه په پراخه پیمانه واردېږي او ځوانان یې په شوق په سروي. تقریبا یوه اونۍ کېږي چې اسلامي امارت پریکړه کړې ده چې په هر وزارت کې باید د وزارتونو کارکوونکي خولۍ ولري. نو په دې ورځو کې خولۍ ډېرې خرڅېږي ځکه جبري سوي دي. فروشات اوس تر ډېره پورې د کندهارۍ خولۍ دی. نور نو سپینې خولۍ هم شته، کندهارۍ هم شته، په کولونه هم خلک اخلي، خو په ټوله کې فروشات ډېر شوي دي. د خولۍ اخیستونکي له یوې خوا خولۍ د عبادت په توګه په سروي، له بلې خوا بیا وایي چې چارواکو ورته په حکومتي ادارو کې د سر پټولو سپارښتنه کړې ده. هر څه چې وي اټیوال او سوداګر ورته خوشحاله دي ځکه خولیو ته لوړې تقاضا په بازارونو کې د دې توکي بیې لوړې کړي او د هغوی ګټه وټه یې غوړولې ده. د خولیو په شوقیانو کې ځینې بیا پر دې باور دي چې خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او د دې دود د ساتنې او پالنې لپاره باید د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي. ښه ده چې خلک استفاده ورځنې وکړي ځکه همدا د خلکو عنعنات دي چې خلک باید استفاده وکړي له خولیو نه. خولۍ خو یو خوا د افغانستان د خلکو کلتور دی چې تل یې اغوندي د جامو سره، بله دا چې کالیو سره خولۍ ښه ښکاري. کابل کې د خولیو پلورونکي وایي په کور دننه د خولیو د تولید ښه ظرفیت شته چې په وینا یې حکومت یې باید په پښو درولو کې هڅه وکړي. دوی وایي که په کور دننه د خولیو د جوړولو صنعت پر پښو ودرېږي نو له یوې خوا به په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا به د خولیو د واردولو لپاره له هېواده د میلیونونو ډالرو د وتلو مخه ونیول سي. مریم هوتک، CMG، کابل.